روجه رااله الله دې توفیق مونږ ټول ترا کی پروژه کې دو کار وکړي یو روجه کې کوشش وکړي چې غیبت نه کوي د چا پسې بد وي دویم چې وخت درته ملاويږي نو امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه خدای په خوب کې لیدل نو امام احمد ابن حنبل ورته وی چې یا الله ته پس شي ډیر خوشالهږي چې زاغه کار وکړ ته پس خوشاله نو الله ورته په خوب کې وی چې زه خوشالهږم زیات به تلاوت القرآن د قرآن په تلاوت زه ډیر خوشاله نو خدای توفیق درکې قرآن ویلې نو د دې تلاوت پروژه کې کوي غیبت نه ځان بچ ساتي مونږ او 10 کوشش پکې وکي او د قرآن تلاوت پکې روزګار ټیم اسی مکه تاسو خیال را نو دی وجنا روجا یو عبادت ته